کچېرې ستاسو د ماشومانو په وجود باندې ګرمکې زیاتې وي او په هغې دوران کې تاسو د هغه په وجود باندې ویسلین لګوئ یا تاسو د شړشمو تیل لګوئ یا هر قسم تاسو تیل یا ویسلین وغیره لګوئ نو په دې دوران کې هرګز تاسو په ماشومانو باندې دم مه لګوئ ځکه چې په دې دوران کې څومره هم ګرمکې دي هغه ورسره نور زیاتېږي ځکه چې د دوی په وجود کې او د دوی په سرمن کې لرې سوري وي او د هغو سورونه لاندې سویټ د ګلینډ ورته ویلی شي یعنې کومه چې خواله خارجوي ماشومانو په سرمن باندې چې بهر راوځي نو هغه بندېږي او کله چې هغه بند شي نو ګرمکې نورې هم په زیاتېدو شي ځکه چې د خولې وتلو بهر هېڅ لاره نه وي چې د هغې د وجې نه د هغه په وجود باندې نورې هم ګرمکې زیاتې شي نو په دې دوران کې هرګز تاسو ویسلین یا تیل وغیره د هغه په وجود باندې مه لګوئ نو په دې دوران کې تاسو ماشوم ته کم برېکس نوپال پوډر چې لیدی شي دا استعمالولی شي یا که چې دې سره نه ټیکي کلاماین کم لوشن تاسو ته په سکرین باندې لیدی شي نو دا هم تاسو استعمالولی شي په دې دوران کې تاسو خپل ماشوم بار بار لمبوي او څومره هم چې په یخ ماحول کې هغه ساتلی شي عمره د هغه صحت لپاره بهتره ده نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرینډ سره شیر کړئ دا شان میډیکل انفارمیشن لپاره تاسو زموږ سره اوسئ شکریه اعلی